بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسو د مایکروسافټ پاورپوینټ د انټرفیس په اړه باندې ځینې عمومي معلومات ترلاسه کړل. په نن درس کې موږ تاسو د مایکروسافټ پاورپوینټ انټرفیس نور هم پیژنو، یعنې د مایکروسافټ پاورپوینټ په خاصیتونو باندې ځان پوه کوو. دا موږ راځئ دا درس ووایو. کله چې موږ تاسو مایکروسافټ پاورپوینټ ته راشو، ما تیر ویډیو کې یادونه وکړله چې دلته موږ تاسو یو سلاید لرو او بیا چې دلته موږ راشو دا زموږ ورکینګ ایریا ده. دلته موږ تاسو کار کولی شو. دا وګوره ټیکسټ باکسونه دي یا ډرایوینګ ټولز دي. موږ دا ډیلیټ کوو. دا ډیلیټ کولی شو، د منځه وړو. دا چې کله موږ تاسو ډیلیټ کوو په دې پاورپوینټ په دې سلاید کې موږ تاسو اوس انزرټ ته راځو. هر څه کولی شو لکه څنګه چې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ کې کول. فرضاً انزرټ ته موږ راځو، د دې ځای څخه یو شیپ را اخلو، یو شیپ رسمولی شو. شیپ باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ فارمیټ ته راشئ، د دې ټوله پراپرټیز داسې ده لکه د مایکروسافټ ورډ په شان. موږ تاسو دلته نور اپشنونه هم لرو. فرضاً ته د دې دا سټایل کول غواړئ یا فرضاً د دې په داخل کې ستا دا رنګ خوښ نه شو، یو داسې رنګ دې ته ورکول غواړئ، آوټلاین ورکوي ورته. یعنې ټول د اپشنونه چې دي بالکل د مایکروسافټ ورډ په شان دي. بیا یادواري کوم چې ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو مایکروسافټ ورډ نه وي ویلی نو تاسو یا موږ ته خپل تاسو سره خامخا که د وټساپ زده کوونکي یاستئ تاسو سره موږ د وټساپ د مایکروسافټ ورډ د کلاسونو لینکونه شیر کوو، هغه سبسکرایب کړئ. او که چیرې حضوري تاسو زده کوونکي دلته نو زموږ د ادارې څخه د مایکروسافټ ورډ پی وي اس غوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو ته درکړي، ځکه د مایکروسافټ پاورپوینټ دپاره د ورډ زده کړه ضروري ده. یا همدارنګه موږ تاسو انزرټ ته که راشو، ټیکسټ باکس څخه ډېره استفاده کولی شو. څو ګوره زه دا ټیکسټ باکس مې دلته رسم که زه فرضاً دلته لیکم افغانستان. موږ په ډېر اسانۍ سره دې کې څه کولی شو، لیکنه کولی شو. او دا لیکنه فرضاً ټیکسټ باکس دی که نه، یو ځای څخه بل ځای ته دا موږ انتقالولی شو، ادامه ورکولی شو. همدا رقم که چیرې موږ غواړو چې یو تصویر راولو، پکچر ته راځو. که زموږ ستاسې کمپیوټر کې په هر ځای کې یو تصویر موجود وي، هغه تصویر موږ تاسې انتخابو. فرضاً دا تصویر ډبل کلیک ور باندې کوو. یو تصویر دی موږ تاسې څنګه که راموسته د دې څخه استفاده کولی شو. دا یو ډېر مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده که زه دا سلاید کاپي کولی غواړم. ګوره دا خو یو سلاید دی، زه دلته راځم، دا سلاید انتخابوم، کاپي، بیرته پیسټ. څومره ځل چې تاسو پیسټ کوئ دا څنګه کیږي، پیسټ کیږي. دویم سلاید ته زه راځم، دا لوګو چې دا ډیلیټ کوم. انزرټ ته راځم، زه غواړم دلته یو ویډیو راولم. انزرټ ته راځم، ګوره اډیو هم راوستلی شي، ویډیو هم راوستلی شي. ویډیو ته راځم، آنلاین. که چیرې تاسو قوي انټرنیټ لرئ، آنلاین د انټرنیټ څخه تاسو ویډیوګانې راوستلی هم شئ. او که نه وي ویډیو ان مای پی سي، خپل کمپیوټر څخه زه یو ویډیو راولم. په دې باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ زموږ په کمپیوټر کې چې هر ځای کې ویډیوګانې وي، زه یو ویډیو انتخابوم. هغه ویډیو زه دلته څنګه کولی شم، راوستلی شم. فرضاً د اووم کلاس ته زه راځم، په دې کې فزیک ته راځم. د فزیک یو ویډیو زه څنګه کول غواړم، انزرټ کول غواړم، یو ویډیو انتخابوم، مثلا دویمه ویډیو او بیا انزرټ. دا ویډیو به اوس پاورپوینټ ته څنګه شي، را بشي. یا زما دویم سلاید ته به دا ویډیو څنګه شي، انزرټ بشي. داسې نیسم، دا ویډیو یو څه کوچنی کوم، دلته مې راوسته. دې ځای څخه هم پلی کولی شم. پلی بټن باندې کلیک وکړم، دا ویډیو څنګه کیږي، پلی کیږي. دا کار زه هم کولی شم. او بله د پاورپوینټ د ټولو څخه غټه خوبي دا ده چې زموږ ستاسې کوم سلایډونه چې دلته ترتیبوو، دا سلایډونه موږ په سلایډ شو کې کتلی شو. سلایډ شو څخه مطلب دا دی چې فل ویو کې موږ تاسې دا سلایډ ګورو. سلایډ شو ته راځم، فرام بیګنینګ باندې کلیک کوم، یا F5 د دې شارټ کټ ده، په دې باندې کلیک کوم. زموږ ستاسې دا ویډیو یا دغه سلایډ چې کوم موږ ترتیب کړی و، دویم سلایډ ته دا راغلم، پلی کوم، دا ویډیو زه کتلی شم. بیرته د سلایډ شو څخه چې زه وځم، ښی کلیک کوم، اینډ شو، په دې باندې کلیک کوم. او یا داسې کوم د خپل کیبورډ څخه اسکیپ بټن وهم. کله چې زه د خپل کیبورډ څخه اسکیپ بټن وهم، بیا هم زه د سلایډ شو څخه راوځم، بیرته نارمل حالت ته زه څنګه کیږم، راځم. نو دا د پاورپوینټ ګټه ده چې موږ په دې کې تصویر نه استفاده کولی شو، ټیکسټ باکس نه استفاده کولی شو، شیپس نه استفاده کولی شو، آډیو، ویډیو، مختلفو څیزونو څخه موږ استفاده کولی شو، دې څخه ګټه اخیستلی شو. اوس وګورئ زما په دې پریزنټیشن کې څو سلایډې دي، 1 2 3. که زه خپل سلایډ شو شروع کوم،
د لومړي څخه نو فرام بیګنینګ باندې کلیک کوم. که زه وایم چې په دویم سلایډ کې یم د همدې ځای څخه زه سلایډ شو شروع کوم نو فرام کرنټ سلایډ باندې کلیک کوم. دویم سلایډ څخه به زما پریزنټیشن څنګه شي سلایډ شو ته به ولاړ شي. سلایډ شو یعنی فل موډ ته به ولاړ شي چې موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو خپلو اوریدونکو ته یا هغه کسان چې موږ تاسو ته ناست وي هغوی ته موږ دغه سلایډ ډېر په دقیق ډول سره او ډېر په اسان ډول سره څنګه کو تشریح کو او ورته وښیو. نو په نن درس کې موږ تاسو ملګرو یو څه نور هم د مایکروسافټ پاور پوینټ په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کړل. امید ده چې تاسو به د دې څخه ډېر څه زده کړي وي.